یار تاسو کله دا سوچ کړئ چې کله هم یو سبمېرين 11000 فیټ لاندې د سمندر ویخ ته کوشي نو د انجن نه وته والا لوګي اخیر زی چرته کله چې د سمندر په اوبو کې یو پیر ویخ ته کوشي نو د 15 واخله تر شپږو میاشتو پورې د واپس راغتل ناممکن شي په اوبو کې د ګرځېدو لپاره د واقعي د یو طاقتور انجن ضرورت دی خو دلته کې د حیرانتیا خبره دا ده چې د انجن ور استعمالي نه نو د اخر بیا ګرځي په باندې اصل کې د انجن صرف په هغه ټیم کې استعمالي کله چې د سمندر سرفیس لیول ته بر روخیږي خو کله چې د سمندر لاندې ویخ ته کوزيږي نو دغه ټیم کې د مین انجن بند کی او داغي په ځای باندې درنې موټري او غټي بیټریانې خپل کار شروع کی چې په هغه باندې دا سبمېرين په اوبو کې لاندې لکه د خطرناک شکاري پرنګ چوپچاپ خپل مزل جاری ساتي خو کله چې دی بیټریانو کې چارج ختم شي نو د بیټریانو چارج کولو لپاره د واپس خپل د سمندر په سرفیس لیول باندې روخیږي او خپل بیټریانې چارج کی یعنی د سبمېرين نه د سمندر په ویخ کې زګلوګي نوزي چې د مین انجن لاندې مکمل تور باندې بند وي او په دغه وجه باندې د سمندر په ویخ کې یو خطرناک شکاري ویل کیږي